د هلمند امنیتي مسؤلینو ویلي چې د دغه ولایت په ګرمسیر او خانشین ولسوالیو کې د 25 ټنه اوسپنې، مسو او سربو د قاچاق مخه نیولې ده. د یاد ولایت امنیه قمندانۍ بیان ویلي چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د لکړۍ په سیمه کې په یو موټر کې چې 25 ټنه اوسپنه، مس او د سربو خښتې ځای پر ځای سوي وي او غوښتل یې چې د هیواد څخه بهر ته قاچاق کړي، خو د قاچاق مخه نیول سوې ده. د غور ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت هرې رود سیند ته د یو پلان کوچ ډوله موټر د لوېدو له امله 2 تنه مړه سوي دي. دغه پیښه تېره شپه د پیروزکو ښار د درقاضي په نوم سیمه کې رامنځته سوې ده. د غور امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د یادو کسانو جسدونه له سیند څخه راایستل سوي او روغتون ته لیږدول سوي دي. د لوګر د سیندیزې حوزې ریاست چارواکي وایي چې د اوبو د انرژي وزارت له لوري د دغه ولایت په عصري ولسوالۍ کې د یو چک ډیم جوړیږي. د دغه ولایت سیندیزې حوزې ریاست مسلکي سلاکار انجینر فضل الرحمن عمرزي ویلي چې د عصري ولسوالۍ 5 کات سیمه کې د یو چک ډیم د جوړېدو چارې پیل سوي دي. سبا د هیواد په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل سوی دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د تیز باران، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. په هند کې د باد او باران له امله نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هند کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې په مومبۍ ښار کې د سختو ورښتونو او بادونو او بارانونو په ترڅ کې د اوسپنې د یوې لویې تختې د راپرېوتو له امله 14 تنه وژل سوي او 84 تنه نور ټپیان سوي دي.